ګرانو لیدونکو سلامونه، نیکې هیلې، احترامات، هیله ده چې روغ او جوړ او د صحت جامې مو په تن وي. د نن ورځې څو تازه او مهمه خبرونو ته ښه راغلاست له پښتو غږ نیوز یوټیوب چینل څخه. افغانستان کې زلزله، لږ تر لږه 920 کسان وژل شوي، سلګونه ټپیان دي. د افغانستان د سویل ختیځ پکتیا ولایت کې د تېرې شپې زلزلې د سر او مال درانه زیانونه اړولي دي. افغانستان کې پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي پکتیا او خوست ولایتونو کې د تېرې شپې زلزلې له امله سلګونه کسان مړه شوي او لسګونه نور هم ټپیان دي. دوی وایي چې د مرګ ژوبلې د ډېرېدو ویره شته، ځکه د ډېرو ځایونو کې خټین کورونه ویجاړ شوي دي. پیښو ته د رسېدګۍ په چارو کې د دولت وزارت معین مولوي شرف الدین مسلم وایي د تېرې شپې زلزلې له امله تر اوسه 920 شهیدان شوي. 610 تنه هیوادوال ټپیان شوي دي. د هر شهید کورنۍ ته 100,000 افغانۍ او د ټپي کورنۍ ته 50,000 افغانۍ په پام کې نیول شوي دي. د مړه شویو د شمېر د ډېرېدو ویره هم شته. بلخوا د طالبانو حکومت وایي رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند وروستیو زلزله ځپلو سره د 100 میلیونه افغانیو نغدي مرسته اعلان کړه. د طالبانو د خبرپاڼې پر بنسټ رئیس الوزرا امر کړی چې د ټپیانو د درملنې او د مرستو د ویش په اړه د بیړني ګامونه واخیستل شي. د طالبانو حکومت یو ویان بلال کریمي پر خپل ټویټر لیکلي د پکتیا ولایت 4 ولسوالیو کې درنه زلزله شوې چې له امله یې زموږ سلګونه هیوادوال شهیدان او ټپیان شوي او لسګونه کورونه ویجاړ شوي. ګرانو لیدونکو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. تر بیا او تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.